ټي10 لیګ نن د فبرورۍ په 8مه نیټه پایلوبه ترسره کیږي. د متحده عربي اماراتو له ساورزه ټي10 لیګ کې نن د فبرورۍ په 8مه نیټه پایلوبه او دریم مقام لپاره سیالۍ ترسره کیږي. لومړی لوبه د نجیب الله زدران او نوین الحق اړوند ابوظبي لوبډله له قلندرز لوبډلې سره د دریم مقام لپاره لوبیږي. دغه سیالۍ به د افغانستان په وخت مازدیګر 5:30 بجې پیل شي. د ټي10 لیګ پایلوبه چې د کرکټ د لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ مینوالو هم ورته د انتظار شیبې شماري. دغه سیالۍ به نن د افغانستان په وخت ماښام 8:30 بجې د ګربز او نبي اړوند ډیلی بولز لوبډله د نارترن اویروس پر وړاندې ولوبیږي چې له دې سره به د اماراتو له ساورزې سیالۍ پای ته ورسیږي. په دغه لیګ کې د نړۍ د یو شمېر مشهورو لوبغاړو ترڅنګ 14 افغان لوبغاړي هم له بېلابېلو لوبډلو سره ولوبېدل چې له ځانه یې پوره وړتیاوې وښودلې. یاد دې وي چې د ټي10 لیګ د جنوري میاشتې په 28مه نیټه د 8 لوبډلو ترمنځ پیل شوی و او نن د فبرورۍ میاشتې په 8مه نیټه به پای ته ورسیږي.